تغییرات اقلیم به عنوان یکی از چالش‌های جدی عصر حاضر، زندگی مردم در ولایت غزنی را نیز تحت تاثیر قرار داده و نگرانی‌ها از پیامدهای آن روز به روز در حال افزایش است. مسئولان در غزنی می‌گویند برای کاهش خطرات ناشی از این پدیده، برنامه‌های مشخصی روی دست گرفته شده است. آنان می‌افزایند که در کنار بلند بردن سطح آگاهی مردم، در سال پیش رو حدود 20 پروژه در بخش‌های آسیب‌پذیر از خطرات ناشی از سیلاب‌ها تطبیق خواهد شد. اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې هغه ساحې چې د سیلاب خطر ورته متوجه ده په غزنی ولایت کې د پلان مطابق موږ شل ساحې په دغه روان کال کې شناسایی کړي دي. د هغوی هغه د هایدرولوژي نقشې مو ترتیب کړي دي او مرکز سره مشترک کړي دي. هلته چې هر ساختمان ته ضرورت وو په بعضې ساحو کې چې هلته د اوسېدنې کورونه زراعتي ځمکې زیانمنې کېږي، ورې موږ کوښښ کوو چې اسنادي دیوال پروژه ونیسیږو او هغه ساحې چې هلته ډېر سیلاب راوځي د بند جوړولو لپاره ځای ولري، هلته بیا د بند پروژه په نظر کې ورته نیسو. موږ د حج اوقاف له طریقه چې ټولو مساجدو ته او دغو له طریقه ټولو خلکو ته دا خبر رسولی ده چې دوی باید د چاپیریال ساتنه وکړي او د اقلیمي بدلون د منفي اثراتو سبب ونه ګرځي. د صوتي کلیپانو په خاطر مو خلکو ته د ملي تلویزیون او له ځینو نورو رسنیو چې دا خبر رسولی ده. در همین حال باشندگان غزنی نیز از تاثیرات منفی تغییرات اقلیم ابراز نگرانی کرده و از حکومت می‌خواهند تا اقدامات عملی و موثرتری را برای جلوگیری از این بحران روی دست گیرد. که فکر وکړو هر څه د تیر په پرتله باندې تغییر کړی دی. مثلا به وخت بارونه ترسره کی، په هغه وخت چې بارونه باید ترسره شي واورې ترسره کی، نو په همدې اساس باندې د خلکو دپاره باید آماګاهي رامنځته شي. دوی ته وویل شي چې مثلا باید په هغه وخت کې چې واورې وریږي، واورې باید ذخیره شي، او هغه وختونه چې مثلا بارانونه وریږي باید د بارانو به ذخیره شي. هوا گرم شود، دو وقتا هوا گرم نمیشه، یک دفعه سرد میشه و بارانهای غیر قابل پیش بینی میباره که خطرات زیاد برای مردم از لحاظ جانی و مالی دارن. مثلا بعض وقتا سیلاب ها میاد که خانه ها را میبره. کارشناسان محیط زیست تغییرات اقلیمی را یک چالش جهانی عنوان کرده و افغانستان را از جمله کشورهای آسیب‌پذیر در برابر این پدیده می‌دانند. به باور آنان، مبارزه با پیامدهای تغییرات اقلیمی تنها از توان دولت خارج بوده و نیازمند همکاری مشترک مردم، نهادهای ملی و جامعه جهانی است. در بخش مبارزه این نمیشه که مثلا دولت به تنهایی نمیتونه که مبارزه کنه، باید مردم با دولت همکار باشه. دولت هماهنگی کنه، مؤسسات با هماهنگی مؤسسات روش‌های مبارزه با تغییر اقلیم، روش کاهش دهی. باید گفت که هرچند تلاش‌ها برای مقابله با تغییرات اقلیم در غزنی آغاز شده، اما نیاز است تا این اقدامات گسترش یافته و همکاری همگانی برای حفاظت از محیط زیست و مقابله با این پدیده تقویت گردد.